ژوند کې د دې کلمې خلاف عمل کوي. د مثال په توګه که یو څوک د چا نه د الله نه علاوه د بل چا نه غواړي د خپلو حاجتونو پوره کول، هغه د بل چا نه غواړي، یا یې د کوم بابا نه، یا یې د کوم ولي او بزرګ نه، یا یې د یو پیغمبر نه، نو دا په حقیقت کې د لا اله الا الله کلمه نه منل دي او نه د هغې په معنا باندې پوهېدل دي. نو اول شرط دا دی چې سړی د کلمې په معنا باندې پوهېږي. بل دا دی چې کلمه د زړه په اخلاص باندې وي، په رښتیا یې سره وي. که په رښتیا سره نه وي، یوازې په خوله باندې ویل کفایت نه کوي. منافقین هم په خوله باندې لا اله الا الله محمد رسول الله وي، خو الله تعالی د هغوی په دغه وینا باندې څه ثمره نه مرتب کوي او منافق ته په هغې باندې اجر نه ورکول کېږي کله چې په زړه کې د دغې عقیده نه ساتي او په زړه کې د دغه توحید کلمې معنا د ده په زړه کې ځای نه یې نیولی. دې وجې نه الله تعالی د منافقینو په صفت کې وایي چې ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. داسې خلک شته چې دا خو وایي چې موږ ایمان په الله راوړی دی، ایمان هم په ورځ د آخرت راوړی دی، خو الله وایي وما هم بمؤمنین، دوی مؤمنان نه دي. وینا خو کوي خو دوی مؤمنان نه دي، په زړونو کې شک دی، نفاق دی. الله فرمایي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله. کله چې تا ته منافقین راشي نو دوی وایي چې موږ ګواهي کوو چې ته د الله رسول یې. ظاهره کې په دې باندې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې به ګواهي کوله چې ته د الله رسول یې. الله وایي والله یعلم انک لرسوله. الله پوهېږي چې ته د هغه رسول یې، خو والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. الله ګواهي کوي چې منافقان دروغجنان دي. نو د دې وجې نه کلمې ویل په صدق سره او د زړه په اخلاص سره، د زړه له کومې د دې په معنا باندې ځان پوی کول او په زړه کې فی عقیده ساتل، دا هغه بنیادي شرطونه دي. همدارنګ د دې کلمې معنا قبلول چې دا بنیادي شرط دی، او د دې کلمې معنا ته ځان تسلیمول دا بنیادي شرط دی. د دې کلمې د معنا او د غوښتنو سره محبت او مینه دا بنیادي شرط دی. ځکه علماو دا اووه شرطونه ذکر کړي دي چې په خلاصه ډول مقصد دا دی چې د کلمې په معنا ځان پوی کول، یقین په ساتل، د اخلاص او په اخلاص سره ویل، معنا یې قبلول او د احکامو ته ځان تسلیمول، او د دې کلمې د معنا د محتوا او د مقاصد سره مینه او محبت ساتل. نو چې کله واقعي معنا سره مسلمان دغه کلمه ووایي نو دغه مسلمان عمل، نیک کارونه، ښه خوی، دا ټول الله طرف ته خیږي، برخیږي. او بیا د مسلمان عمل په یو وخت کې نه وي بلکې په هر وخت کې دوام لري. د دې وجې نه علما وایي چې په دې مثال کې لکه علامه ابن قیم رحمه الله ذکر کړي دي چې ډېر اسرار دي، چې یو د هغې اسرارو نه دا دی چې الله تعالی د ایمان او د توحید کلمې د یو پاک، یو د ښې ونې مثال ورکړی دی. نو ګورئ چې ونه هم تنه لري او ونه هم جرلې لري په ځمکه کې، او ونه هم پاڼې لري، څانګې لري. نو همدارنګ د ایمان او د توحید هغه ونه چې ده، د هغې جرلې څه شی دي؟ د الله تعالی پېژندل، په الله تعالی په دې باندې پوهېدل چې الله تعالی د عبادت مستحق دی، او دغه معنا زړه ته ښکته کول، په دې باندې یقین ساتل، دا د دې ونې جرلې دي. او د دې ونې تنه چې ده اخلاص دی. دا ونه چې کوم د په اخلاص بنا ده، ایمان هغه ایمان دی چې په اخلاص باندې بنایي، هغې کې شک او شبهه نه وي. ایمان هغه ایمان دی چې هغه په دې خاطر باندې انسان د الله تعالی په وحدانیت اقرار کوي چې د زړه له کومې عبادت الله ته خاص کوي، او مقصد یې پکې ریا، ځان ښودنه او یا دنیایي مصلحتونه نه وي. مقصد یې دا نه وي چې د مسلمانانو نه بچ شي. لکه منافقینو به چې کله پوه شو چې اسلام ترقي کړې ده، نو په دې خاطر باندې چې د مسلمانانو نه ځان محفوظ وساتي، خپل مال او خپل ځانونه محفوظ وساتي، نو کلمه به یې په دغې خاطر باندې ویله.
نه مسلمان او مؤمن چې کلمه وایي او دغه ونه د ده په زړه کې ځای نیول